اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې ګلمینې په فرید باندې تاکید وکړ چې له مطلب شاه څخه دې په تحقیق کې له زور او ظلم څخه کار وانخلي. اوس به دا واورو چې زړور ولې مجبور دی چې د شورا پریکړې ته غاړه کیږدي. وای خدایا وای زما خو وجود ټوک ټوک دی. عجب ګل کاکا نور دا کار زمانه نه کیږي چې زه دې په سربند کې تیږې واړوم. که ستا د لاسه کیږي او که نه خدا به کې، ځکه چې تا داسې کار کړی چې په یو څپېړه دې 100 مخونه خو کړي دي. تا ته اوس هم دا سزا کمه ده او دا خو څه سزا نه ده. ته خو مزدوري کې مزدوري، یو څو ورځې به د وجود نارامه یي، بله ورځ به خپله ښه شي ورسره مخته به شي. او تا کار کله کړی دی؟ ایله دې انې بانې کولې، اوبه څښمه، لږه دمه کومه، ډوډۍ خورمه او هغه یې لا څه کې مونځ چې یو وخت مې په مازه نه یې لیدلی. او چې کار دې کوو نه اوږده اوږده رکعتونه دې شروع کړي وو. د خدای د هیرې نه د کار د هیرې چې له کار را باندې کم شي بالمازه. عجب ګل کاکا نورې راته دا خبرې ونه کي، بس ته ډېرې مې ستا واورېدي. ښه دا لا سترګې مې راوباسي. کښېنه، ډېرې مې ستا واورېدي. بندي سپلار مې نه یي. اوس د خپله دمه جوړه کړه چې سبا به دې بیا کار ته بوځم. خو بیا در سره زه نه ځم، درته مې وویلې. ښه نه ځي، سمه ده مزه، خو د شورا فیصلې ته به غاړه ږدي. که هر څه فیصلې وکړله بیا د څوک د خلاصي نشته. ویم هر څه مې قبول دي، خو تا سره کار ته نه ځم. دومره تیږې ولاکه څوک په پیلانو باندې ویسي لکه تا چې ما ته حواله کړې وي. بس سمه ده، نور ته پوه شه او شورا. وی خدایا خیر، د دې سپي غپا مې خوښه نه شوه چې دا دلته څه بلا غواړي. انجینر صاحب پارېده، ما خو دلته پخوا د سپي غپا نه وه اورېدلې چې دا یودم څنګه را پیدا شوه. تاسو لکه چې زه کوم بل ځای ته راوستی یم. نه مطلب شه بل ځای ته مو نه یې راوستی، همدا د امن کمیټې او د شورا بندیخانه ده. ښه مطلب شه اوس دا راته ووایه چې زما په خبرو دې فکر کړی دی او که نه؟ مطلب څه چې دې کړي دي په هغې قانع؟ انجینر صاحب د دې خبرو سره به بیا ګورو، اوس راته د دې سپي ووایه. وی خدایا خیر، دا څه بد غاپي. مطلب شه دا سپی م همدا تا پسې راوستی، تا پسې، ځکه چې ته حال نه وې او ما خو تا ته ویلي و که نه چې عجب ګل ته رسپارم. نو عجب ګل دا سپی راوستی دی او دا به تا پسې خوشي کوو. او دې سپي کې دا خاصیت دی چې چا هم د بم بارودو سره لاس والی بس سم د واره پې حمله کوي. حمله پې کوي؟ دا خبره زه نه منم چې سپی دې دومره هوښیار وي. ښه بس مې منه، زه به عجب ګل کاکا ته ویم چې سپی را خوشي کړي. عجب ګل کاکا دا سپی لاندې راښکته که، مطلب شاه زما په خبرو باندې نه قانع کېږي. انجینر صاحب پارېده، خدای ته وګورئ دا سپی راښکته نه کوي. زه د ټول حال ویمه که نه؟ ښه چې حال وی نو صبر وکړه چې زه د خپل تلیفون چالان کړم او تا نه ویډیو وکړم. انجینر صاحب نو دې ویډیو ته لا پکې څه حاجت دی؟ زه خو هر څه په خپله ویمه که نه، او سبا ته خو بیا نه منکرېږم. بلا دې واخلم انجینر صاحب، د دې ویډیو نه تېر شه، چې څه وایم هغه ټول په خط کې ولیکه.
څه بند که ټلیفون د دې خبرې سره ولې نه مرئ تاسې ما ته لا خبره هم راکوي جابر خانه ولې څه چل وشو چې داسې په غوسه یې هی سکندره غرم د لاسه ووتو څه غرم له لاسه ووتو جابر خانه دا څنګه نه خو ډز شوی دی او نه ډوز او هلته خو موږ وسلوال پرېښیو که نه وسلوالو تیښته کړې ده ځای همداسې پرېښی دی حیران یم چې موږ سره څه وشوه په غره کې خو زموږ ډېرې ګټې وې جابر خانه که رښتیا درته ووایم که نه نو خفه نه شي ته همداسې ښیي درته مې وویله چې دلته د ملک ځای ته نه راځو خو تا نه منله د ملک سره د خپل کور غم و خو زمونږ غم ورسره نشته چې زمونږ د اوسېدو ځای ورک شو او بیا به لا ځو په کومه لاره همدا فکر خو ما سره هم دی زموږ پاتې وسلوالو ډېره بېغیرتي وکړه بېغیرتي هغوی نه تا وکړه تا وسکندره ما کومه بېغیرتي کړې په غره کې زه ومه ته نه وې خو تا ته ما وویله چې عبدالرحیم وژنو همدا تا وې چې نه ژوندی پرېږدو که عبدالرحیم مو وژلی وی نو اوس به داسې نه کېدل چپ چې ملکاني راغی خدای دې خیر کړي څنګه دواړو داسې مخونه راپرېښي دي هی ملک صاحب غر د امن کمیټې ونیو څه د امن کمیټې غر ونیو و ملک صاحب همدا اوس وسلوالو خبر راکړه چې د امن کمیټې خلک راغلي وو او زموږ وس ورباندې نه رسېده نو بس تېښته مو کړه او غر هم پرېښودو هی که زه خبر به چې داسې کېږي نو ما دومره وسلوال د خپل کور ساتنې ته نه راغوښته او دې خلکو لکه چې موږ سره ښه چل وکړه د کور سوځېدو اوازه راته خوره کړه نو لاړو غارې ونیو جابر خانه وسلوالو ته دې ووایه چې حمله پرې وکړي د پیسو تاوان او توپان غم ونه کوي ملک صاحب زموږ وسلوالو خو تېښته کړې ده اوس داسې وخت نه ده چې موږ حمله پرې وکړو یو څه وخت به انتظار وکړو حالات به وڅارو چې موقع برابره شوه بیا نو هغه ساعت او هغه مسلات سکندره ځه خپل برج ته وخېجه هسې نه چې دا خلک دلته څه فساد جوړ نه کړي چې غر نیولی شي نو د ملک صاحب کور هم سېځلی شي اوس باید زموږ ټول فکر دلته وي دلته تازه ګله وراره ته دا دی تر اوسه پورې په جومات کې ناست یې او زه تا ته په پټو کې په تمه ناست عجب ګل کاکا بس څه ذکر اسکار مې کول او د مانځه نه وروسته بعضې یو نیم راځي پوښتنه کوي نو هغوی ته یې جوابونه ورکوم ښه ستا را سره څه کار و وی کار نه کارونه زړور مې دا څو وخته سربند کار ته بوتو ښه سخت کار مې پرې وکړ خو د سړي ډډه نه لګېږي راغلمه تا پسې چې دې سړي سره څه وکړو زړور وایي چې کار را باندې مه کوئ نور شورا څه فیصله کوي زه ورته تیار یم نو ما ویل چې څه غم مې وکړي د خیره سره اوس خو یې هسې یم په خپل هر څه منلي هم به زړور اصلاح شي او هم به هغه جلۍ له غمه خلاصه شي همداسې به وکړو له خیره سره شورا سره به پې مشوره وکړم چې د زړور سره باید څه وشي ما خو ویلې چې په خوارۍ مزدورۍ به لارې ته راشي هم به یې اصلاح وشي او هم به خپل ځان او کورنۍ ته څه ګټه وټه وکړي خو چې داسې ونه شو نو بیا له بلې لارې نه کار اخلو وراره زه خو وایم چې شرطونه ورته لږ سخت کوي څومره چې پې تاسو سخته راولئ هغومره به زړور ته ښئ چې زړه پې سېځئ نو دا سړی لارې ته نه راځي ځکه پوهېږي هغه چې سخته را باندې چا نه لورېږي د هغه دپاره دا هم سخته وه چې موږ پې د سربند کار وکړه اوس چې په دې سره اصلاح نه شو نو د شورا وروستۍ فیصلې ته به په تمه شو مشوره به پې وکړو او فیصله به زړور ته ور واورو سمه ده خدای وکړي تاسو یوه درنه فیصله وکړئ ایله به پې زما زړه یخ شي زړه مطلب شا د خولې نه دې غږ وخېږي که نه تا خو وایه چې تا ته زه ټول حال وایم حال ویم خو داسې وکړه چې دا سپېره دې ذره لږ لرې کړه دا اواز یې راباندې ډېر بد لګېږي نه
تر هغې پورې سپی د دې ځای نه لرې کوو چې تر څو حال ونه وی ووایه مطلب شه چې تا سربند ته ولې بم ایښودو؟ سربند ته خو مې بم ځکه ایښی چې ملک صاحب غني راته ویلي یعنې زمونږ شک په رښتیا و. نو ملک ولې غوښتل چې د سربند کار روان شي؟ بس انجینر صاحب نور یې څه کوي، هر سړی په خپل مطلب ښه پوهېږي. نه مطلب شه نه، پوره خبره راته وکړه. تا ته به خامخا خپل مطلب ښودلی، که نه نو دغه د سپی راښکته کوو. عجب ګل کاکا نه انجینر صاحب پام د سپي نوم مه اخله، هر څه درته وایم. ګوره زه په خپل ځاني ستاسو د سربند د جوړېدو ډېر طرفدار وم، په اوله کې مې تشویق نه کړئ. و که نه زه هم همدا وایم چې ته یو دم څنګه بدل شوې. ملک صاحب درته څه ویلی دي؟ بس مونږ په دغه خبره پوه کړه، ملک صاحب ته د سربند په جوړولو کې کوم تاوان دی؟ تاوان خو ورته دا دی، هغه وایي چې دا سربند جوړ شي نو دا دښته به آباده شي، او چې دښته آباده شوه نو دا د شورا په ملکیت کې راځي، او بیا یې زه غصب کولی نه شم. که نه نو تا ته خو معلومه ده زما په خپله د سربند کار ډېر خوښ و، خو د ملک سره د چا زور برابر دی. ما ویلسې نه چې په بل غم مې وانړئ. ښه یعنې د ځمکې د غصب اراده ده. سمه ده، مطلب شه کور د ودان چې تا حال ویلو، اوس به نو دا سربند هم د ستا او د ملک په واسطه جوړېږي. ها یعنې انجینر صاحب ستا مطلب دا دی چې موږ ته به پکې څه برخه راکول کېږي؟ او مطلب شه برخه به درکول کېږي، خو د کار کولو، ځکه چې تاسې دواړه به جریمه شئ. جریمه ښه، زه به دا ستا ټولې خبرې د شورا سره شریکې کړم، بیا به فیصله وکړو چې تا سره څه کوي. ترورې هغه وګوره، ملک ماما ډېر ورخطا کور ته راغی. خدای مکه څه چل نه یې شوی؟ خدای دې خیر کړي. د یاسر پلاره څنګه داسې ورخطا کور ته راغلی؟ خیرات خدای خیر چیرته دی؟ تاسو د لاسه به زه خیر وګورم، انده یو غږ به م کو چې اله کلیوال دلته کور سیځي، شورا در پسې راغله، دا دی واغه دی. ما هغه څه وشو د کوم نه چې زه ډارېدم. ملک ماما کور خو به راته نه سیځي؟ کور نه سیځي، ما وسلوال دلته راوسته چې کور پرې وساتم. د امن کمیټې په غره باندې حمله کړې ده چې غر ونیسي، او هغه یې ونیو. دا هر څه ستاسو د لاسه، که نه نو دا غر یې ما نه داسې په اسانه نه شو نیولی. واده یاسر پلاره، نو موږ څه ملامته یو؟ او غر خو ته ستا میراث نه دی، د ټول کلي غر دی. نه دی د ټول کلي، کله پکې څاک لري. ای نو زما سر د ماتولو دی چې ستاسو د کلیوالو په اوازو مې باور وکړه. دې خلکو راته کور نه سیځه، غره ته یې ایښې وه. نو چې کور یې درته سیځلی وی بیا به د زړه یخو. او د یاسر پلاره موږ تا ته نه ویلې چې ته وسلوال راوله. په وسلوالو کې زموږ خیر کومه دی؟ ټوله ورځ ستړي ستومانه شو، ایله دوی ته چاو ډوډۍ تیاروه. که زما وسم منې نو دا وسلوال دې رسخطوه، نه به ته سرګردانه کېږي او نه مونږه. نه اوس خو وسلوال بیخي نه رخصتوم، د دې کلیوالو د زده بم زما په برجونو کې پراته یي. خو ملک ماما همدغه وسلوال تا ته غم جوړوي. د همدې وسلوالو وجه ده چې ما ته څوک پورته هم نشي کتی. خو دې تم فکر وکړه چې د همدوی د لاسه ته بدنامه مې. د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې زړور خو د شورا پریکړې ته غاړه کېښوده. نو د زړور په شان مجرمان د قانون په منلو باندې څنګه مجبوره کېدی شي او باید کم کارونه ترسره شي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پورې په پروګرام کې واورئ.
که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ 02333 55 023 55